تازه خبر، ولسمشر غني له اماراتو څخه بل هیواد ته ځي. تازه د ولسمشر غني په اړه کوم مهم معلومات راغلي دي؟ رحمت الله نبیل تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر چې اوس مهال په عربي متحده اماراتو کې ژوند کوي، د دې هیواد د پرېښودو په تکل کې دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي دي چې اشرف غني غواړي د لبنان تابعیت ترلاسه کړي. د اشرف غني میرمن د لبنان هیواد ده، نو د لبنان د قانون په بنسټ اشرف غني کولی شي چې د لبنان د تابعیت درخواست وکړي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې اشرف غني په خپله په دې اړوند څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې دریو لوړ محدودیتونو سره مخ دی. د راپورونو په بنسټ اشرف غني نشي کولی چې پرته له دې چې د اماراتو د هیواد د حکومت څخه اجازه ترلاسه کړي د یو چا سره وګوري. په همدې ډول اشرف غني نشي کولی چې له رسنیو سره خبرې وکړي، یعنی یو ډول نظربند ژوند تیروي. خو د اشرف غني د چارو د ادارې پخوانی مطبوعاتي رئیس محبوب شاه محبوب بیا پرون ماښام وویل چې اشرف غني نه دی نظربند او د کوربه هیواد د ډیپلوماتیکو عرفونو په رعایت کولو مکلف دی چې نور کوم محدودیت ورباندې نشته دی. مګر شنونکي وایي چې د ځینو مجبوریتونو له کبله اشرف غني په رسمي ډول دا نشي منلی چې نظربند دی. په حقیقت کې هغه نظربند دی، ځکه هغه چې کله اماراتو ته ورسېد نو سمدلاسه اعلان وکړ چې دی به ډېر ژر د کابل څخه د خپلې تېښتې په هکله د یو لړ حقایقو پرده پورته کړي. خو دا دی میاشتې تېرې شوې دي چې هغه هیڅ هم نه دی ویلي. شنونکي وایي امارات به هغه ته اجازه ورنه کړي چې په هغه هیواد کې داسې کومه خبره وکړي چې هغه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.